الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د ورور محترم سوال کړی دی چې د سنت مونځ نه وروسته دعا کول څه حکم دی. د دې خبرې جواب دا دی چې دعا کول د مونځ نه وروسته یعنې فرض مونځ نه وروسته دا خو صحیح خبره ده، سړی ځان له دعاګانې غواړي. او ښه خبره دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي دي چې د سلام اړولو نه مخکې دغه ټایم کې دعاګانې غواړئ او دغه ټایم د دعا د قبلېدو ټایم دی. دغه ټایم کې دعاګانې غوښتل پکار دي که یو سړی د سنت نه وروسته دعاګانې غواړي لکه څنګه چې دا نن سبا خلک غواړي که نه په عام طور باندې هسې لاسونه اوچت کړي او رواجي غونده کړي او پته نه لګېږي کله چت ته ګوري د مسجد، کله یو ځای ته، کله کړکو ته ګوري، کله بل ځای ته ګوري، پته نه لګي چې د دعا کوي که نه کوي، خو هغه رواجي غونده کړي او لاس اوچتوي. نو دغه دا بدعت درجې ته رسي، دا بالکل بدعت کې راځي چې څوک داسې کار کوي چې بس سنت وکړي بس لاس داري اوچت کړي. نه، په دې کې چېرته رسول صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه تابعینو نه دا بالکل د سلفو نه نقل نه دي چې هغې داسې دعا کړې ده. نو که چېرته دا دعا مشروع وي نو خامخا به هغې کړې وي لسبقونه الیه، اول به صحابه کرامو کړې وي ده او بیا به نورو تابعینو او ائمو د دین دا دعاګانې کړې وي او دا به نقل وي. لیکن د دې نقل ثابت نه دی. عوام وخت کې سړی دعاګانې شي کولی چې التزام پرې نه کوي، چې دا لازم نه ګڼي چې سنت نه وروسته سړی لاس اوچتوي. یعنې هر ټایم کې دا دعا شي کولی که کله دا لازم نه ګڼي او په ځان باندې حتمي نه ګڼي نو بیا په هغې وخت کې شي کولی. او که یو سړی دې ته خامخا لازمي وي او خامخا لاس اوچتول دا لازمي ګڼي نو دا بیا بدعت کې راځي. هذا والله اعلم.